د امریکایانو قطار له دې خوا او د عام خلکو موټر بیا له هغې خوا را روان ول. قطار ته له رسېدو سره دوی ورو شول او په دوی کې د موټر بم والا هم و. Saturation was 100%. I look at the eyes of the medics, and you can see it. That's why all these guys that are out here do what they do, is because they just want to help. وروسته بیا ځمکني ځواکونه راغلل او مننه یې وکړل چې دا ماته یو لوی ویاړ دی. دا یوازینۍ د ښځو هغه ډله ده چې تر ډیرو نارینه‌وو چې زه یې پیژنم تکړه دي. زه دوی ته د خویندو او یو کوچني ورور ډله وایم. د دې ډلې له 5 کسانو څخه 4 یې ښځې دي. هو. او آیا دا تاسو ته ستونزه نه جوړوي؟ نه. ولې؟ موږ د نورو پوځیانو په څیر ځانونه پوځیان ګڼو، نو دا څه لویه خبره نه ده. دا وګوره څومره ښایسته ده. د دې نوم کلاوي ده. زه یو مور یم، نو ما ته معلومیږي چې هره مور څه احساس لري. نو که زه د دوی پر ځای وای، نو ما به هم ورڅخه غوښتې وای چې زما زوی یا لور وژغوري. دی وایي چې شاوخوا 4 یا 5 بجې دلته طالبان ول. اکثره وخت کره او ګټور معلومات موږ ته د ماشومانو لخوا راکول کیږي او زموږ د تجربو پر اساس طالبان هم همداسې کوي. دوی ماشومان ته وایي چې ماینونه یې چیرې ښخ کړي او ماشومان ښه راپورچان دي. دلته زه له بعضې ماشومانو سره وغږېدم. دوی وایي چې 48 ساعته مخکې دلته ماینونه ښخ شوي او ماینپاکان اوس د دې ځای ماینپاکي کوي. کلیوال موږ ته راغلل او د دې ماین راپور یې راکړ. نو زما په اند دا یو مثبت ګام دی. داسې ښکاري چې خلک اوس زموږ یو څه حمایت کوي. هغه ځای ته وګوره چې ډبرې پکښې پاشل شوي. فکر نه کوم چې دا د ستاسو د خوښې وظیفه وي. ما دا کار خوښیږي. رښتیا؟ هو. ولې؟ په دې خاطر چې د دوی ساتنه اوس ما پر غاړه ده. دا د ماین تخته ټول شاته سي. د ماین تخته پیدا کړه. د ماین تخته په دواړو خواو کې ده او په اړخونو کې ورسره د پارک لینونه دي. یو کوچنی ډب یې ورته کیندلی او لینونه یې پکښې پټ کړي دي او شاوخوا د 12 څخه تر 14 انچه پورې ځای دی. په دې سیمه کې خو موږ دومره لوی بمونه نه ولیدلي.
موږ په یقیني ډول تر اوسه یو بم پیدا کړی او اوس یې په یو روباټ خنثی کوو. مخکنی ډله دا لین تعقیبوي. Victor Bravo 7819 څومره باروت یې دلته ځای پر ځای کړي ول؟ شاوخوا 40 یا 50 پاونډه، نږدې 50 پاونډه. ټولو ماشومانو ته ووایه چې له دې ځایه لرې سي. کیدای سي دلته نور ماینونه وي. دوی دلته ډیر ګرځي، په خاصه توګه په دې سیمه کې. نو اوس موږ پوهیږو چې دوی چیرته ماینونه ښخوي. زما هدف دا دی چې هلته ولاړ شم او له هغه ځایه بیرته ژوندی راشم. هو، او زما هدف هم دا دی. خو باید کومه غلطي ونه کړو. زموږ د نن شپې هدف دا دی چې له هغه غرونو څخه تیر او دغه ډیر خطرناکه کلي ته ځان ورسوو. زه په تاسو هر یو باور لرم او له تاسو هر یو سره مینه لرم. تاسو د امریکا ډېر قیمتي سرمایه یاست. په خپل ورونو اعتماد ولرئ. په دې عملیاتو کې خپل ځانونه د امریکا د پوځ لپاره وقف کړئ. ستاسو ارزښت دا نه دی چې په نړۍ کې څومره ژوند وکوي، بلکې دا دی چې په دې ټوله موده کې څه کوئ. دا خلک زیاته موده ځورېدلي، نو د افغانستان په تاریخ کې یو لوی بدلون راولي. موږ له پوځیانو سره په ورځو سفر کاوه. اوړی و او ډیره زیاته ګرمي وه. د ګرمي درجه د فرانهایت 130 ته رسېده. ډیره زیاته ګرمي وه او موږ دا ټول سفر په داسې حال کې وکړ چې پر شامو 80 پاونډه درانه وزنونه ول. له موږ سره هر څه خلاص شول، خواړه، اوبه او هر څه. موږ په دې خط سیده روان یو. زموږ خواته یوه جګه غونډۍ ده چې مخکې دلته طالبان ول. کوښښ کوو چې یو څه د امن ځای پیدا کړو او بیا په پای کې دغه ځای ته راورسېدو کوم چې نیول یې زموږ هدف و. امکان لري چې پر دې ځای د ګلف ډله خپله پوسته جوړه کړي. دوی د یو مرکز د جوړولو په لټه کې دي چې په دې سیمه کې خپل حضور وښیي. نو موږ به اوس دننه ځای وګورو. ډیره آرامي ده او له تیرو 12 ساعتونو څخه پر موږ یو ټک هم نه دی شوی. غواړم مطمئنه سم چې دلته څوک نه وي. تاسو دننه ولاړ سئ او ټولې خونې وګورئ. موږ په خلکو او وسلو پسې ګرځو. له خپلو قدمونو سره پام کوئ. کیدای سي په دې ځای کې ماینونه ښخ کړي وي. Roger, Fox 1's clearing the area right now. Hey, hot! Hot! Oh, let's go, 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 go. Oh my god. د دې شیانو به دلته 20 کاله کېږي که نه؟ کیدای سي تر دې هم زیات. دا څه شی دي؟ دا نایټریټس دي چې ورڅخه بمونه جوړیږي.
او دا بیا تریاک دی او د مواد مخدر ضد ډله به د دې کار وکړي. دا څه شي دي؟ دا د مالیاتو رسیدونه دي. طالبان چې کله له خلکو مالیات اخلي نو بیا دا رسیدونه ورکوي. د خټو کورونه لکه دا چې د طالبانو او پوځیانو لپاره ښه پټنځایونه دي. پوځیان وایي چې موږ خپل هدف ته ورسېدو او هدف مو دا و چې دلته ځانونه ځای پر ځای کړو او طالبانو ته دا وښیو چې موږ دا ځای نه پرېږدو. موږ پوهېدو چې خپل هدف ته ورسېدو او زه ټوله شپه ویښ وم او د ای بي سي چینل ته مې خپل راپور ورکوی. زه ډېر ستړی وم بلکې ټول ستړي وو. نو بیا پوځي مشر وویل چې موږ باید 10 میله نور هم ولاړ شو. هلته زموږ یوه ډله وه چې په کمین کې ګیر شوي ول. نو یو څوک باید مرستې ته ورغلی وای. کارلوس ما ته په هغه وخت کې راغلی چې ما خپل بکس تیاروي او وی ویل پلاره که ته ورسره ولاړ شې وبه وژل شې. زه بیخي ډېر ستړی وم او ده وویل چې زه به ولاړ شم او ته پاتې شه. دی زما زوی دی او ما ته وایي چې ستا پر ځای به زه ولاړ شم او همداسې وشول. زه یې وینم تقریبا 200 متره د دې شنو ونو تر څنګ. ښه خواته که چپ ته د دې کور چپ خواته همداسې ځه. دا د سپینو جامو والا چې موږ ته ګوري و سمه ده. سره له دې چې په پټیو او د اوبو په ویالو کې تګ ډېر په کراره دي خو د هر قدم په اخیستو سره دلته امنیت ټینګېږي. دلته د کشتې په کمپ کې پوځیان په کار مصروفه دي. دوی غواړي په دې کلي کې چې کشته نومیږي خپل مرکز جوړ کړي چې دا ځای یو وخت د طالبانو مرکز و. دا د مسو لاین دی او دا چیرته غځېدلی و او هغه کور ته ورغځېدلی. پوځیانو نن سهار یو ماین وموند او اوس هغه طرف ته روان یو. دوی د دې ماین هغه لاین ور پرې کړی چې دا ماین پرې پټاویږي. خدای دې وکړي چې د فعالېدو همدا یو لاین وي. ته چې پوځ ته راتلې نو د دې شي غوښتنه خو دې نه وکړې که نه؟ نه کلیوال رانغلل او نه هم طالبانو حمله وکړه. خو پوښتنه دا ده چې طالبان چیرته دي؟ موږ تر تعقیب لاندې یو. دوی زموږ مخابرې تعقیبوي او پر موږ یې نظر دی. 2 نفره له موږ سره د 600 متره په فاصله کې دي او د سویل ختیځ پر لور روان دي. چپ خواته هی د مخکې لعنتي لښتې څخه ځان وغورځوه. څه وایې؟ اوپیراک خپله خبره دې وکړه. ویې ما کار خراب سو. دا چې لاندې روان و هغه مې وویشتی. دا چې ولګېدی که نه ومې لیدی چې منډې یې وهلې. نه پوهېږم چې ولګېدی که نه. هغه مې وویشتی. تقریبا 15 میله د کورس ویل لویدیځ له خوا څخه پر موږ د کوچنیو وسلو برید وشو. یوازې تیره شپه پر پلاټون ډلې باندې د کوچنیو وسلو 11 بریدونه وشول چې پکې 2 کسان زخمیان شول.
ډیره ښه ده چې دلته څوک مړه یا شدید زخمیان نشول. زه مایک بوچر په افغانستان کې له کشتې کم په راپور درکوم. څه خبره ده؟ دلته دود دی، د دې سړک په پای کې دی. د وانټرن ډله حرکت کوي. هلې درځئ، باید د سړک پای ته ځانونه ورسوو او دوی له هغه ځای راوباسو. په مخابرو کې مې یوازې دا اورېدل چې دوی راګیر وو. طالبان هرې خواته وو او پرله پسې ډزې کولې. پروت وکړي او دوی باید وژغورو. دفاع یې وکړي. هلې ما ته هیڅ نه و معلومه چې څه روان دي. زما هیڅ هم په وس کې نه ول او نه پوهېدم چې څه وکړم. ګمان مې کوئ چې بیا به خپل زوی ژوندی ونه وینم. مشره د دیوال په برخه کې یو شی وښورېدی. کوم ځای؟ هغه یو. دفاعي ځواکونه ځي. محفوظه یاست، ځئ. ډزې مو کنټرول کړئ. مشر نور دودان وغورځول؟ هو، دود وغورځول شو. هلې ژر درځئ، هلې ژر کوئ. ځه چې ځو وروره. لومړی ډلې موږ ولاړ شو. لومړی ډلې مه درېږئ. دوی وتوانېدل چې په دود کې ځان پټ کړي او دفاعي برید وکړي او د لومړي پلاټون ټوله ډله بغیر له کوم مرګ ژوبلې له هغه ځای راوباسي. او بیا له کارلوس سره یو ځای شوم چې دی مې چې ژوندی ولیدی نو دا زما د ژوند تر ټولو ښه ورځ وه. بهترینه ورځ. ته وډار شوې؟ لومړی زه وډار شوم ځکه موږ واورېدل چې هلته به پر موږ مستقیما ډزې کېږي او همداسې وسول. خو بیا وروسته له یو څو چاودنو لومړی نښتو او د کلاشینکوف له ډزو سره هغه جذبه او ډار له منځه ولاړ. بې احساسه شوم او ورسره عادت شوم. کارلوس ډیر ژر وده وکړه او ما پرې ډیر ویاړ کاوه. زما وخت تقریبا ختم دی او اوس د کارلوس نوبت دی. زه په دې باور لرم چې زما زوی به له ما څخه هم یو ښه کیسه ویونکی وي.
نو اوس د ده نوبت دی. موږ تاسو ته 2 کسان در معرفي کوو چې له نورو سره ډېر فرق لري. دوی یوازینی د خبریالانو ډله ده چې د جګړې په لومړیو کرښو کې پوره 1 کال له پوځیانو سره پاتې سول. دوی دواړه پلار او زوی او نومونه یې مایک او کارلوس بوچر دي. تقریبا 12 دقیقې کېدلې او زما نفس په درېدو سو. داسې سوم چې ټول بدن مې ګرم سو او نفس مې نه سو اخیستی. دلیل یې کېدای چې ډېر سګرېټ څکول وي. خو ډېر بد حالت و. زما بندونه اوس ډېر ښه نه دي، نو ځکه مې ډېر په جیم کې نه وینم. ځکه ته په کوچنیوالي کې ډېر ضعیفه وې. هو رښتیا هم. د کارلوس وخت دلته پوره شوی. وروسته له دې چې دلته مو ډیر څه یو ځای ولیدل، دا ماته ډیره سخته وه چې دی پرته له ما بیرته امریکا ته روان دی. دلته موږ هره ورځ راویښیږو او له خپل مرګ سره لاس او ګریوان یو، خو بیا هم له خپلو ملګرو سره له هرې ګړۍ خوند اخلو. او زما ملګری بیا زما خپل زوی و او په دې جنګي سیمه کې موږ په ډیر حیرانونکي ډول بیا سره یو ځای شو. نو د دې خطر پر ځان منل دا ارزښت درلود چې یو ځل بیا پلار شم. د یو پلار په صفت زما زړه آرامه شو چې کارلوس بیرته کور ته روان دی، ځکه زه پوهېدم چې زموږ را روان سفر د افغانستان تر ټولو خطرناکه ځای ته دی، چې دا ځای د تیارو زړه دی. It was the heart of darkness. د قوي باز 3 ډلې. دا به د قاري ضیاءالرحمن لپاره ډېره خواشینونکې وي. موږ د ده کور ته ورځو چې دا به ده ته ډېره بده وي. قاري ضیاءالرحمن زموږ د عملیاتو د ساحې ټوله شمالي برخه کنټرولوي. دی جنګیالي مهمات، جنګي تمرینات او هر څه کنټرولوي. نو دی زموږ لپاره یو لوی هدف دی او دا یو ډېر مهم عملیات دی. د ده په مقابل کې به دا زموږ اخرنی وار وي. دی به له منځه یوسو او په راتلونکي کې به دی ونه توانېږي چې بیا وجنګېږي. موږ به د هغه ځای خلکو ته چې تر اوسه یې امنیت او دولت ته لاسرسی نه درلود ډېر ګټور کارونه وکړو. نو دا زموږ پلان دی. فکر نه کوم چې چا دې په کافي اندازه تیاری درلود چې حالات به څنګه وي. بعضو بیا ډېر بدو حالاتو ته ذهنونه برابر کړي ول چې ورته آماده واوسي. وروسته له دې چې نږدې ووژل شي، ولې دې بیا اراده وکړه چې دلته راشي؟ فکر نه کوم چې دا زما شخصي مسله وه او زه دا نسم منلی چې د دوی څخه دې ماته وخورم. زه 2 واره په سختو جنګونو کې ښکېل سوی یم او زما له نورو پوځیانو سره ډېر فرق نسته، نو ځکه مې وغوښتل چې بیا د جنګ میدان ته راسم. د دې پر ځای چې چیرته ناست وای یا مې دفتري کارونه کولای، ما وغوښتل چې دلته راسم. AC وایا AC به وڅرخه کې ته رسېدو لپاره موږ ته لار راښیي. دلته به څوک پاتې کېږي؟ تاسو به د ده تر شا ځئ، سمه ده؟ هلئ ځانونه اماده کړئ.
موږ په 3 بجې د شپې له څرخه کې راکښته شو او ټول ناقراره ول. Tense. د نقشې پر اساس دلته یوه لاره وه چې موږ ورباندې تللی سوای، خو اوس یې موږ نه وینو، شاید غولولي یې یو. زه خوشحاله یم چې موږ له لمر خاته پورې معطله سو او بیا مو حرکت وکړ. کېدای سي د چا پښه ماته سوې وای یا کومه بله بده پیښه سوې وای. ښه نو ستا یوازې 14 ورځې پاتې دي؟ هو 14. Yep, 16. او پلار مې 2 میاشتې کېږي جلال آباد ته تللی دی، دا د بوټانو پالش کوي، کسب یې دا شی دی. د ده پلار 2 میاشتې کېږي چې جلال آباد ته تللی او هلته بوټ پالش کوي. پوښتنه وکړه چې دا ملي اردو ولې زموږ مخې ته ودرېدل. ځواب یې درکوي؟ په دې لاندې لاره راسه. هغه ځای ته په کتو سره دا معلومېده چې دلته څوک اوسېدل، خو په هغه وخت کې دوی هلته نه وه او دوی دا بهانه کوله چې هغوی د کار لپاره جلال آباد ته تللي. دا ډېره بې ځایه خبره ده. هی زید، وایا ته د 11 بجو خواته یو نظر وکړه. مشره، موږ ډزې کوو او پر موږ د شمال ختیځ لخوا او د دا غونډۍ له سره برید وسو. له غږه داسې ښکاري چې دوی مو مخامخ دي. همداسې ده. پام کوه له مخې څخه هاخواته شه. موږ د بازانو د ځالې په منځ کې کښته شوي وو. دغه کلی د طالبانو د قومندانۍ او کنټرول مرکز و. او دوی غوښتل چې موږ ته سزا راکړي. اللهم سدد رمينا اللهم انصر المجاهدين. د طالبانو اخیری پیغام یو عمومي پیغام و په مختلفو فریکونسیو کې خپور شو. ټولو جنګیالیانو ته یې ویل چې پر امریکایانو له هر لوري او هر ځایه برید وکړي. پای. د دې غره سر ته یو څو ټکان وکړه. هی موږ دلته یو څه انتن لرو خو ډېر خراب دی. په دې لعنتي غره کې مخابره کار نه کوي. هو لګیا دي کار پر کوي. دغه دوی دي او دغه بیا موږ یو پر دا خطه باندې. دوی په دغه ځای کې دي او د دوی مهمات پر دا خطه کښته پورته کیږي. Bizzo! Make shit start blowing up! موږ د دې خټو پر غونډۍ راګیر شوي وو او ما دا تصور کاوه چې زما پر وجود به د مرمۍ لګېدل څه احساس لري.
ټولې ډلې له دښمن سره په نښته بوختې دي. دوی د دې شلې پر هغه بله غاړه دي. وایه یو او شپږ یو پر غاړه او پښه زخمي سو. سمه ده، له ما سره بټالین ډله هم پر لیکه ده. ما ته باید کوردینات یا د کور نمبر راکې او وضعیت راته تکراروه. اوه لعنتي، دا د میډاویک ډلې معلومات دي. مشره دوی پر موږ ډزې کوي. بیرته پرې ډزې وکړئ. ای خپل ملګرو ته پام کوه، له دې لعنتي لښتې څخه تېر شه. لعنتي مرمۍ راکه. پورته دا لعنتي وسله پورته کړه. له کړکۍ څخه اخواته شه. ولورین شپږ، ولورین درې او شپږ. وایه شپږ درې. له ما سره ټول معلومات شته. هغوی فی الحال محاصره سوي او مرستې ته اړتیا لري. اورم، ته کوردینات راکه. Yankee Delta 049 retreat. 5 4 1 3 0. I was sitting there. زه هلته د دې غره په بغل کې ناستم او د مخابرو غږ مې اورېدی چې ویل یې موږ چرخکو ته اړتیا لرو، که نه دا هلکان دلته مړه کېږي. لورین شپږ او لورین شپږ درې، خبر اوسئ. څلور درې ما ته وویل که هوایي مرسته سم دستي را ونه رسېږي موږ به دلته نور تلفات هم ورکړو. پای. I need that medevac now. And you knew او ته په دې خبرې چې څرخکې نه راځي. choppers weren't coming. د مدبت ډلې حالت وار په وار خرابېږي. او ته دوی ته دا وایې چې څرخکې راځي، ته کړه سي او دا تکراروې. په پای کې دا ویونکی هم ستړی او بیا باوره سي، او هغه څوک چې اوري هغه هم ستړی او بیا باوره سي. موږ تقریبا 2 میله لرې یو او له مرکزه درګرځو. دا د سټار کلسټر ډله ده. هیڅ امکان نه لري چې موږ دې هلته ورسېږو. تر دا کلاو پورې دا ټول ځای هوار میدان و. میډویک ډله را روانه ده. دا دی راغلل. راښکته سول او بیا له یو بغله ډزې پرې وسوې. Just get lit up. لعنتي. څو واره کوشش وکړي خو څرخکه ډېره زیانمنه سوې وه او مجبوره سوه چې بیړنۍ ناسته وکړي. Damn it! ډېره دردونکې وه. څنګه چې مو فکر کوئ سرحکه راغله خو بیرته پورته سوه، مجبوره سوه چې بیا معطله سو. ډېر بد حالت و ځکه پوهېدی چې ستا مرستې ته څوک راتلی نشي او دلته ته یوازې یې. You were on your own. او د ټولو په ذهنونو کې همدا خبره وه چې کېدای سي دا مو اخري ورځ وي. یو داسې حالت و چې موږ په ځان نه و خبر. دا نه و راته معلومه چې نور څومره مقاومت کولی شو، خو په دې پوهېدو چې هلته یو څوک زموږ مرستې ته اړتیا لري او که مرستې ته ور نه شو دوی به ووژل شي او کېدای شي چې موږ هلته د ورتګ په حالت کې ووژل شو. خو دا ځوانان بیا هم ورغلل. د دشکې والا ته ووایه چې په دې ځای کې له لویدیځ څخه د ختیځ پر لور ډزې وکړي. مشر اراچګا او مخکنی ډلې 20 دقیقې مخکې حرکت کړی و
څو دقیقې مخکې له دې چې دوی په کمین کې ګیر سي طالبان ولیدل چې مشر راچګا یې په ډیر بد ځای کې راګیر کړی. الفا 3 او 3 شپږ صبر وکړي. د اپاچي جنګي څرخه کې به اوس راسي او له لویدیځ څخه به د ختیځ پر لور ډزې وکوي. الفا 3 شپږ زه ستاسو خواته درځم. ته تیار یې؟ موږ لاندې د الفا 3 ډلې ته ور روانېږو. سمه ده، ته او ته به راسره ځئ. الفا 3 شپږ زه ستاسو خواته درځم. ستاسو ښي خواته د کلا پر لور. همه پسې راځئ. Watch this way. دوی په شله کې دي. نه 5 او شپږ 5 موږ دوی وینو. دوی په دا شله کې دي. موږ به دفاعي ډزې وکړو. تاسې زما خواته راسئ. څه چې ما واورېدل هغه دا و چې پر ایسي ډلې حمله سوې او زموږ کسانو ته هلته د مرستې اړتیا ده. دې په ما ډېر تاثیر وکړ او ما یو ناڅاپه د دوی پر لور منډه کړه. مشره موږ په دې طرف روانېږو. هو موږ به د دې خواته روانېږو. دې خواته د دې تیږو تر شا. سمه ده. همه پسې راځئ. د دې جګړې په جریان کې ستا فکر ته به هم نه راتلل چې دا ځوان هلک لینس کارټ به کوم لوی کار وکړي. خو دی د مرمیو په باران کې منډې وهي چې خپل پوځي ملګری او ورسره یو افغان سرتیری وژغوري. څنګه چې مې وویل چې ځئ چې ځو نو د خپل بکس راواخیست او بې له کومې پوښتنې زما تر شا روان سو. ما شاته وکتل او ومې لیدی چې د خپل بکس رااخیستی. دی زموږ ډاکټر و. لینس کارټ بیداره و او لسیز مور سره غږېدی چې له دې زخمي سره داسې وکړه او له هغه سره داسې. دی په زخمي حالت کې موږ ته لګیا و او لارښوونه یې راته کوله چې څرنګه باید دی تداوي کړو. د په لس دقیقو کې د 3 کسانو تداوي وکړه. دی ښه بیداره و او خبرې یې کولې تر دې چې دی بېهوښه سو. د بخښنه غوښته چې دی ونه توانید تر ډېره دوام ورکړي. دی ناست و او وینې ورڅخه روانې وې او بخښنه یې غوښته چې دی مړ کېږي. وایه 3 شپږ شپږ 3 شپږ ما ته یو راپور راغلی خو تر اوسه لا تایید سوی نه دی. موږ دلته 3 مرګ ژوبلې لرو چې نور معلومات راسي زه به یې درسره شریک کړم. سمه ده. دا ما څنګه زغملای شوای؟ د یو خبریال په حیث چې کامره دې په لاس کې وي.
ما نشوای زغملای. دې خوا ته کښته سئ، همدا اوس دښمن ستا مخامخ ډزې کوي. 3 4 او 3 6 خبر اوسئ چې موږ سمدستي د برید غوښتنه کوو. کیلو ایکو 3 5 9 اوه. سمه ده، پر تاسو له کومه ځایه ډزې کیږي؟ دوی موږ په ډېر بد ځای کې راګیر کړي یو. پای له دې هر یو ځایه پر موږ برید سوی. 363 firefight. Put him down to our current position. You should have it, right? Fuck, dude. Okay, listen up. سمه ده، غوږ ونیسئ. زه 2 ځایه عاجل عملیات لرم چې په یو 3-0 کور کې دی. زه د ایسی له غږ پوهېدم چې دی به له دغه ځایه ژوندی ولاړ نه سي. I'm pretty sure he didn't think he was going to make it out of there. ما ورته وویل چې هی ایسی دا به ډېر درد ولري، او ده راته وویل چې زه د درد پروا نه لرم، یوازې غواړم له دې ځایه ژوندی ووځم. دی په پای کې ښه مسکی سو. په الفاظو کې نسم درته بیانولی چې ما څه احساس درلود. وروسته له دې چې موږ هلته منډه کړه او دوی مو وژغورل، یوازینۍ پوښتنه چې ما له ځانه کوله هغه دا وه چې ولې دې لږ تیزه منډه نه کوله. ځئ شاته سه، دروازې ته ورڅه. هی کټه وایه مشره. ښه 3 4 نور څوک دي راسره؟ البرایټ. ښه البرایټ 2 3 4 5. مایرس څه شو؟ هغه راسره نه سوای راتلی. هی مایرس څه؟ مایرس څه؟ دا د قوي باز 3 ډاله ده. موږ دې لوړ ځای ته راورسېدو او دا د نورو عملیاتو په پرتله ډېر سخت و. زه او قمندان برګوس پیاده روان وو. هغه ټیټ سو چې د خپلو بوټانو بندونه وتړي او موږ ټوکې کولې. د دوزخ 7 طبقې دي که نه؟ هو، فکر کوم موږ یې په 4مه یا 5مه طبقه کې یو. ما واورېدل چې یو څو افغانان په ډېر ټیټ اواز په دا زموږ برسېره ونو کې غږېږي. نو ما له قمندان برګوس څخه وپوښتل چې زموږ مخ ته خو افغان پوځیان نسته که نه؟ ده ویل چې نه. همدا ده چې ویل نه، دوی خپلې وسلې پر موږ راواړولې او ټکان یې شروع کړل. فکر کوي چې څومره نږدې دي؟ د ګرنیټ په اندازه کې. موږ باید له دې لعنتي ځایه ووځو. فکر کوم لومړی کس د غره څخه لاندې ډاکټر جیکوب و. ما پورته ونو ته کتل او دوی له هماغه ځایه پر موږ ډزې کولې او له ځان سره مې ویل چې دا څه لیونې دي. خاص پر ونو مو ډزې شروع کړې ځکه دوی زموږ برسېره ول او هر څه ګډوډ شول. موږ نورو پوځیانو ته اړتیا لرو چې له دوی سره مرسته وکړي چې مخه خلاصه کړي. دا ځای صاف کړه چې دوی ته لاره پاکه سي چې دوی در ورسېږي.
بوستیک ولګېدی موږ پلان جوړ کړی چې له هغه ځایه راووځو او نورو پوځیانو ته خبر ورکړو او همداسې وسول. موږ له هغه ځایه راووتو او دفاعي ټیم شاته پاتې سو چې پکښې سمیت، مارک ګونزیلر او جیرمي فولکنر وو. موږ پر اواره یو، باید له دې ځایه ووځو. دا هغه وخت و چې جیرمي ووژل سو. څه؟ فولکنر ولګېدی. چیرې دی؟ هی، موږ هلته مرګ ژوبله لرو. یو نفر په سینه کې لګېدلی دی. ما له خپلو ملګرو واورېدل چې ویل یې زخمیان سوي. مخابره چالانده وه او ما ورڅخه اورېدل چې یو چا زګیروی کوو. هېڅ چا راته ونه ویل چې موږ مرګ ژوبله لرو، خو د دې سړي له زګیروي پوه سوم چې زخمیان سوي. کور له دوړو ډک و او دی لږ تر لږه 5 ځله یو سوری جوړ کړه چې دوی درسي مخه پاکه کړه. موږ باید له دې ځایه ووځو. قومندان برګوس ووژل سو په داسې حال کې چې په پښه کې لوی زخم. هغه بخښنه غوښته لکه کوم غلط کار چې یې کړی وي. نه، اړتیا نه وه. همدا یې ویل چې ما وبخښئ. د څه شي بخښنه؟ ته یو قهرمان یې او موږ له تا سره مینه لرو. ستا د اولادونو نومونه څه دي؟ زما د لور نوم مکایا دی او را روانه میاشت به د 4 کالو سي او زوی مې زندر او په جنوري میاشت کې به د 3 کالو سي. یادېږي دي؟ هو. څونه دې یادېږي؟ ډېر زیات. دوی وژل کیږي او دوی د کومې ترهګرۍ په ضد نه جنګیږي بلکې د خپلو ملګرو په خاطر جنګیږي. تا څه شی هڅوي؟ ما ملګري. موږ هڅه کوو چې قوي واوسو. که د ځان په خاطر نه وي نو د څنګ د ملګري په خاطر. زه په داسې حالاتو کې هم پاتې سوم چې زړه به مې ویل چې باید له هغه ځایه ووځم، خو د خپلو ملګرو د خپل پلاټون ډلې په خاطر پاتې کېدم. د دوی قربانۍ به هېرې نه سي. دوی درې سره مو راوویستل. ښه وسول. د دوی د کشف سوي مخابرو څخه خبرونه راځي. د دوی وسلې او ماینونه موږ ته په لاس راغلي او د دوی د مخابرو مرکز مو پیدا کړ. په تیرو 2 ساعتونو کې د الوتکو دا 9م پرواز دی چې کیږي. له دې ځایه ډېر په سخته معلومیږي چې څو کسان یې پورته کړل او موږ هم دلته راګیر یو. خو فکر کوم چې له کمه حسابه 3 کسان د نوسل ډلې وژل شوي او 10 نور زخمیان شوي او دا شمیره نور هم زیاتېدلی شي. بالاخره دوی ډزې بندې کړې. یوازې یو څو ډزې وکړې چې وښیي دوی لا دلته دي.
John, what do you... جانه ته څه شي پخوې؟ Paratha. What, parada? Yeah, paratha. Parada. We call him Paratha. Parata. Yeah, paratha. Parata. It's good. God willing. ان شاء الله زه به څرخه کې ته پورته سم. Inshallah. You want surgeon? Yeah. Okay. No. Musa had one whole bread, man. Musa already had his own. Musa had it the whole. As a leader, you د یو مشر په صفت باید تکړه واوسې تر څو ستا پوځیان ضعیف او ناهیلي نه سي. tripped out and stuff, so just keep going. یوه په دې ځای کې لګېدلې او بل په دې ځای کې. You gotta sign it, man. وینې یې؟ خاص په زړه کې. هو همداسې بوله. هو همداسې بوله. د دې بزې نوم څه دی؟ رومن دی. رومن؟ Yeah, Roman. And, او دا کپتان مر ته یوه ډالۍ ده. Captain Mad. Such a new friend? It is my new friend. I'm gonna name him Pep. You okay, Pep? How are you? Go back to your mama. You wanna go back to your mother? Oh, first flight. You got it on camera. Good. Yay! موږ پرون په یوه شله کې 4 ساعته محاصره وو او پر موږ د یو راکټ وار هم وشو. You didn't have a problem then, you have a problem with a fucking chicken. The chicken flew up here and he just immediately like ejected. Damn. You can't never talk shit no more. Like I've never seen someone jump up that fast in my life. ډېره سخته ورځ وه. همداسې ده. نن ورځ به څنګه وي؟ هیله من یم چې له پرون څخه به ښه وي. نه ورځ یې همداسې حال و. دا څوک یو څو ورځې وکړي. دوی هلته پورته یو څه پټ ځای ته بوزه او بیا برید وکړي. 15 ثانیې وروسته به بم وغورځوي. چا ده څه او ځان پټ که. وسلواله ډله دې دا د غونډۍ سر تر برید لاندې راولي. موږ په جګړه کې ښکیل یو او پر موږ د 100 نمبر کلاو له خوا حملې کېږي. نو موږ مرستې ته اړتیا لرو تر څو دا هلکان له دې شیلې څخه راوباسو او چیرته چې اوس زه یم دلته یې راولو. هاي سمه ده. 4 دا ډیره سخته ده چې کورنۍ پوه کړي چې د دوی قربانیو په جنگ کې ډیر بدلون راوستی. دوی له دې ځایه په زرګونو کیلومتره لرې دي او موږ به دوی ته خبر ورکوو چې د دوی زامن، میړونه او پلرونه وژل سوي. قومندان ډیمسکي یو خاوند، پلار، بلکي مشر او زما نږدې ملګری و. Staff Sergeant Brian Burgess. Staff Sergeant Brian A. Burgess. اخري ځل برګس ما ته وویل چې زما سفرګاډی چیرته دی. دی د څرخه کې په اړه غږېدی چې زموږ پر سر ګرځېده. نو ما ورته وویل چې دا د راغله. Specialist Dustin Fieldhouse. Specialist Dustin
J. Fieldhouse. موږ په سختي او اسانۍ کې سره یو ځای وو. زه ډیر خفه یم چې دی له موږ تللی او د ده د یادونو به زه ډیر درناوی کوم. زه در سره مینه لرم وروره، په ارامه اوسې. PFC Jeremy Faulkner. PFC Jeremy P. Faulkner. د ده تخلص ډیر مشهور و. ما درته وویل چې دی دې باید دې نوم ته ورته ژوند وکړي. دی بیرته ما ته راغلی او ویې ویل چې مشره زه به تاریخ جوړ کړم، اندېښنه مه کوه. دا ټول وژل شوي کسان د ده پوځیان ول. دی نو خبر چې کامره ده ته سیخه ده. ده دا ټول وخت ځان ټینګ نیولی و، خو کله چې شاوخوا څوک نه ول دی نږدې ورغلی او د دې جګړې ټولې اوښکې په یو ځای توی کړې. زما په وس کې هم څه نه وه پوره او ژړل مې. زه کښېنم او د خپل ژوند په اړه سوچ وکړم او دا درک کړم چې ما یو مهم کار کړی او هیله من یم چې له ځانه وروسته به مې کوم مهم شی پرېښی وي. And you hope you've left something behind.